د ناستې په پیل کې خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت په خپلو خبرو کې له پلازمینې کابل څخه د راغلي هیئت غړو ته ښه راغلاست ووایه او خوښي څرګنده کړه چې د حکومتي چارو د ښه والي او اصلاحاتو راوستو په موخه وخت ناوخت د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري بېلابېل هیئتونه او ټاکل شوي اشخاص ولایتونو ته سفر کوي. نوموړي د ټولو امارتي ادارو مسؤلینو او رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې د راغلي پلاوي له غړو سره همکاري وکړي او هم د اسنادو د ورکړې استلامونو ځوابولو او نورو برخو کې پر وخت اقدامات ترسره کړي. وروسته د یاد پلاوي غړو په خپلو خبرو کې د پلټنې لویې ادارې د اړتیا جوړښت دندو مسؤلیتونو او اهدافو په تړاو مفصل معلومات وړاندې کړل. دوی زیاتوله یاده اداره په ټولو ولایتونو کې د شته ریاستونو او ادارو له کړنو او فعالیتونو څخه څارنه ترسره کوي چې لومړی د ځانګړي طرزالعمل مطابق کلنی پلان جوړیږي او وروسته ټاکلی هیئت د مشرتابه په امر ولایتونو ته سفر کوي چې موخه یې همغږي او همکاري رامنځته کول دي. د پلټنې عالی ادارې د داخلي تفتیش رئیس مولوي عبدالهادي امین خوست ملي راډیو ټلویزیون سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل د پلټنې لوړ رتبه اداره د امیرالمؤمنین د فرامینو او احکامو او د ریاست الوزرا مقام د فیصلو او پریکړو د تطبیق او نظارت او همداشان د نړیوال تفتیش د معیارونو او قوانینو د تطبیق څار ترسره کوي. د په خبره ترسره کیدونکې څارنه او ارزونه یې کاملا مستقلانه بېطرفانه او عادلانه ده چې هممهاله د هیواد په 12 ولایتونو کې روانه ده. د هیئت راتګ ټولو مراجعو ته په ټولو مراکزو کې یا په ټولو ولایاتو کې یا په مرکزي مراجعو کې په داسې سلسله باندې جریان لري او په خپل وخت باندې هغه مشکلات غواړي چې په خپل وخت باندې هغه مشکلات حل کړي تر څو پورې دغه تفتیش او د هیئت ټیم دغه کار ښه مؤثر او ښه نتیجه ولري او دغه ادارې اړوند هغه کوم مشکلات چې دي هغه دوی ته په ګوته باندې کېږي او بیا د تطبیق او د اجراتو لپاره دوی ته سپارش ورکول کېږي. بلخوا د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس قاری رحمت الله صوبمن په اداراتو او ریاستونو کې د څارنې او ارزونې اصل مهم وباله چې په وینا یې د سره د نیمګړتیاوو حل د خدماتو په وړاندې کولو کې ښه والی او پرمختګ منځته راځي. د ټولو ریاستونو له مسؤلینو وغوښتل چې د یاد پلاوي سره خپلې همکارۍ ترسره او امکانات ورته برابر کړي. ځکه په هر کار کې چې دغه نه وروسته پلټنه وي د هغې ارزونه وي نو دا یو ډېر ښه نتیجه ورکوي او د دغه تفتیش او دغه پلټنې اساسي هدف هم همدا وي ځکه شفافیت په کارونو کې رامنځته کېږي همدارنګه اقتصادیت رامنځته کېږي او دغه کار مؤثریت رامنځته کېږي. دا یو ډېر مهم او اهم کار موږ بلو چې دا د مرکز څخه راغلی دی او موږ ډېر خوشحاله یو ښه راغلاست ورته وایو. موږ په خپلو ټولو ریاستونو باندې غږ کوو چې دوی د دغه هیئت سره او پوره همکاري وکړي. دوی چې کوم غوښتنې ته نه لري مثلا کوم استلامونه ورکوي هغه په خپل وخت سره ورته ځواب کړي او کوم اسناد چې مطلب د دوی په کار ورته ضرورت هغه اسناد ورته په وخت سره برابر کړي او دوی ته په واک ورکړي. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د تفتیش عالی اداره له نن نه 100 کاله وړاندې د چارو د سمون او دولتي ادارو کې د اصلاح راوستو په موخه رامنځته شوې ده.